خبر د پاکستاني مقاماتو په کراچۍ کې د افغان کنسولګرۍ سوداګریزو چارو اساس سپکاوی نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم. نن یکشنبه د کاپ 15 د پاکستاني مقاماتو کراچۍ کې د کراچۍ ترمنځ د لوی لارې د پرانیستلو په مراسمو کې ویل کېږي د افغانستان لارې تیریدو طالبانو کنسل او سوداګریزو چارو استازي سپکاوی وکړ. په پای کې و چې د پاکستاني افغان ازبک چارواکي په ګډ لوی لارې پرانیستلو پټۍ پرې کړې، خو د پټۍ پرې کولو په وخت کې د پاکستاني چارواکو افغان چارواکي ته شاور واړوله. ازبک استازي سره یې په ګډه د پرانیستلو پټۍ پرې کړله. د مراسمو په خپره شوي ویډیو کې د افغان استازي پر مخ خجالتي احساس لورای څرګندېږي. ویل کېږي چې د پیرامید د لوجستیکس پاکستاني چې یوې پاکستاني کمپنۍ د ترانزیت تجارتي لومړی بار د اس آی پی ټي ترمینل د کراچۍ څخه افغانستان لارې د ازبکستان ترمنځ ته لیږدول کېږي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.